د ښاغلي واحد فقیري د مهم خبرونو 315 برخه. سیګار د امریکا کانګریس ته ویلي څرنګه چې د افغانستان صحي سیستم کمزوری دی نو لحاظاً ممکن ده په افغانستان کې کورونا په یوې سترې فاجعې بدله سي. سیګار وایي د افغانستان روغتیايي نظام کمزوری دی، پراخه لوږه پکې حاکمه ده، پر خپلو سرحدونو کنټرول نه لري، په داخل کې زیات بې ځایه سوي خلک لري، له ایرانه ډېر خلک ورته را روان دي، جنګ پکې جاري دی. دا ګرد د یوه صحي ناورین د رامنځته کولو لپاره لازم شرایط برابروي. سیګار وایي بلخوا د خوراکي موادو قیمتونه هم جګیږي چې دا د کورونا د خورېدو سره مرسته کوي، ځکه خلک سمه او کافي غذا نه خوري. په افغانستان کې تر اوسه پورې د کورونا د 2200 تصدیق شوي قضیو پخلی سوی دی. سیګار دا راپورټ د پنجشنبې په ورځ خپور کړ او سمدستي د امریکا چارواکو په منځ کې تشویش زیات کړ، ځکه دا به هم امریکایي عسکر له خطر سره مخامخ کړي او هم به د قطر د موافقې لپاره مشکلات جوړ کړي.